دا د کابل سهار دی. دلته هر یو سهار د هر چا لپاره په یو نویو هیلو سره پیلیږي. هر سهار هر څوک په دې هیله راپورته کیږي چې د بیګا لپاره یوه خوله ډوډۍ پیدا کړي. اوس لا وختي دی، خو شیبه په شیبه د کابل ښار ګڼه ګوڼه زیاتیږي او هر یو یې ورسپارل شوي مسؤلیت سرته رسوي. دا د کابل مازدیګر دی. د ښار په منځ کې ګڼه ګوڼه زیاته ده. خلک یې د ورځني ژوند ورسپارل شوي مسؤلیت پای ته رسوي. ښایي ډېرو یې د خپلو بچو د ماښام لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړې وي. داسې ښکاري چې د دوی انرژي په ختمېدو ده او د ستړیا احساس کوي، خو په دې هیله وروسته یې هڅې کوي چې کور ته د تلو او دمې لپاره یې فقط 1 یا 2 ساعته پاتې دي. دا د کابل شپه ده. کابل ښار په څراغونو روښانه دی، خو په ښار کې چوپتیا ده. داسې ښکاري چې خلک یې د یوې ستړې لاروۍ په څېر د یو چنار سیوري ته دمه کوي. ځای ځای د لویو موټرو اوازونه اورېدل کېږي، خو خلکو یې د شپې سیوري ته د ورځې له ګڼې ګوڼې شور و ماشور څخه پناه وړي.